تازه خبر د طالبانو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره ګوري. دا چې په یاد پلاوي کې کوم کسان شامل دي او د څه په اړه بحث کیږي. بشپړ حال را سره هم د غروانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د متحدو ایالتونو او طالبانو پلاوی د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی او ټاکل سوی چې نن او سبا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د واشنگټن له لوري او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقي په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقوقو، امنیت، اقتصاد او د نشي توکو پر ضد مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. خو ښکاري چې د طالبانو پلاوی دې غونډې ته له یوې بلې اجنډا سره ورغلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بیګا له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه مسایل یاد کړل چې د طالبانو پلاوی غواړي له امریکایي پلاوي سره خبرې پرې وکړي. ښاغلي شاهین وویل دوی به د جولای په 10 په دوحه کې له امریکایي هیئات سره د تور لیست، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د اعتماد جوړونې د اقداماتو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا غونډې به 2 ورځې دوام ولري. ښاغلي متقي بیګا دوحې ته د روانېدو پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې وویل چې د دوی تمرکز به د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ پر آزادولو، د امریکا لخوا د افغانستان د هوایي حریم پر نقص او د طالبانو پر مشرانو پر لګېدلو بندیزونو وي. متقي همداراز هیله څرګنده کړه چې دواړه لوري به د یوه مثبت تعامل او په راتلونکي کې د اړیکو د ښېګڼې لپاره خبرې سره وکړي. امریکایي چارواکو او طالبانو له دې مخکې هم بیا په دوحه کې چې د افغانستان اړوند د ډیپلوماټیکو خوځښتونو مرکز دی خبرې کړي، خو نه د افغانستان وضعیت بدل سوی او نه د امریکا دریځ، په داسې حال کې چې ډیری افغانان په دوحه کې روانې خبرې مهمې بولي او خپلې هیلې یې ورسره تړلي، خو ځینې شنونکي دا په سیمه کې د دوی په وینا د لوبې یو بل پړاو ګڼي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.